د سولې او سیاسي چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازی رازماری ډیکارلو د کورنیو چارو له وزیر خلیفه سراج الدین حقانی سره په ناسته کې ټینګار کړی و چې تمه ده د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دوحې فارمټ راتلونکې ناسته په کابل کې ترسره سي او د دغه ناستې کوربهتوب وکړي. دا چې په کابل کې د دغه ناستې ترسره کول څه ارزښت لري، په کومو ټکو باید بحث وسي، څومره اړینه ده چې د افغانستان د خصوصي سکتور څومره اړینه ده چې د افغانستان د بانکي سکتور څخه محدودیتونه لرې کړل سي. نن پرې بحث کوو. د بحث قدرمن مېلمانه هم زموږ سره یو ځای سوي دي. د ټیمز له لارې راسره پخوانی ډیپلومات عزیز مارج ملتیا کوي. په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی ډاکټر زلمی افغانیار پوپل صاحب، بل مېلمه راسره د سیاسي چارو پوه ښاغلی هیواد ځاځی صاحب. عزتمندو مېلمنو ستړي مه سئ، ډېره زیاته مننه چې وخت مو زموږ لپاره ځانګړی کړلو. مارج صاحب خیر راسئ پروګرام ته. ولې دا زمینه برابره سوله چې د دوحې فارمټ ناسته د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په کابل کې ترسره سي؟ مننه جناب امید صاحب محترم. لومړی تاسو ته ډېرو قدرمنو مېلمنو ته، ډاکټر صاحب ته، دولت صاحب ته، داسې تاسو ته همکارانو ته، لیدو کتونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. ګورئ دغه د فارمټ بخښنه غواړم، دا د دوحې بهیر چې پیل سه د هغه وخت نه چې سنري اوغلو چې شپږ میاشتنی راپورټ انتوني ګوترش ته ورکړ د افغانستان په هکله، او تقریبا په افغانستان کې یو بهر 40 هېوادو سره د وکتله. دا داسې پرېکړه جوړه سوله یا داسې وډ وسه چې باید یو او د افغانستان په هکله متواترې غونډې باید جوړې شي. دوحه خو طبعا نو د دوحې له مذاکرو دې خواته سوله په افغانستان کې راغلې ده، تغییرات راغلله، او دا پروګرام مخکې نه روانه له 2009 او 2012 کال دې خواته، خصوصا 2014 کې چې دفتر جوړ سو په دوحه کې د طالبانو، نو دغه پروسه په دوحه کې ماموریت کېدله. دا چې خپله دوحه او قطر څومره د اثر د امریکا لاندې او څنګه هېواد، دا بل بحث ده. هر څوک خپله فایده ترې اخلي. دې پسې نه ګڼي ته څوک یې او زه څوک یم، دا څوک یم. هر څوک خپله طرح لري، هر څوک خپله برنامه لري، هر څوک خپله استفاده کوي. دا بیا بل بحث ده. نو راغلو دې ته چې دا پروګرامونه خو مخکې تلله، د دوحې بهیر روان و. دا ځل نو دنیا په دې پوه سوله چې افغانستان کې امن ده، خصوصا د اخر وختونو کې چې روزماري ډیکالو راغله. دا مې یو ډېره غټه لوړپوړې استازې د ملګرو ملتونو، ځکه یو خو مرستیاله او په سیاسي اصولو چارو کې، بل د امریکا یو وتلی ډیپلومات هم و، حتی د امریکا دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې وظیفه ترسره کړې، په سوله کې ډېر کارونه هم کړي دي. د دې لپاره چې دا راغله په دې اعلان وکړه چې دا مهمه هغه استازې وه. نو په هر حال باندې دنیا په دې مطمئنه سوه دلته امکانات د دې شته چې غونډه سړی دلته وکړي. د افغانستان په نوم باندې غونډې کېږي، راځي دننه په افغانستان کې. بله مارج صاحب، د امکاناتو په برخه کې کوم عناصر شامل دي؟ ګورئ خو مخکې امنیت نه دوی ډارېدل، اوس خو امنیت دلته شته. بل په دوحه کې غونډه کېدله، مسله د افغانستان او د پخپله د نړیوالو اصولو ډیپلوماتیک اصولو کې او څه تاثیرات لري. داسې یو ویل کېږي په ډیپلوماتیک فرهنګ کې مستقیما یو چا سره خبرې کول او غیر مستقیم خبرې کول 50% فرق لري. یعنې هغه د 50% تماس نه دی، 50% نه دی. په یو هېواد کې او محل کې چې ته ورځې په غونډه کې، دا بیا بله معنا لري. مثلا یو هېواد کوربه د خلک راغواړي او کوربه ته لږ امتیاز ورکول کېږي. دا هغه خبره اصلي دا شی ده. خبره اصلي دا ده چې دا فرصتونه دي، موږ څه کولی شو، د فرصت څومره استفاده کولی شو. نړۍ خواته راځي. مخکې ګیلې کولی چې نړیوالو غونډو ته مثلا چارواکي نه دعوتي بلنه ورکول کېږي چې له خپل موضوعګري دفاع وکړي، خپل پیشنهاد ولري، خپله خبر ولري، یا مقابل ورته قناعت ورکړي، یا خپل مثلا هغه راپور یا اجنډا یا پالیسي سره دا وړاندې کړي. مګر نن خو نړیوال راځي تاسو په پلازمینه کابل کې په افغانستان کې کېږي. نو دلته اوس طرح جوړول، پروګرام جوړول، وړاندیزونه، پیشنهادونه، په کوم میتود، په کوم هنر د سیاسي نړیوال ته قناعت ورکول. د افغانستان اوسنۍ ستونزې لکه نړۍ سره اړیکه نشته، دا حلول یعنې شته، داسې رسمي نشته، غیر روسیې نه.
یعنې 45 هېوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې سته خو په سطح د سفیر او لوړه کچه باندې نشته. دا وایي دومره نو راکړه واکړه مثلا سوداګري ډېره وړاندې نه ده، هوایي لاره مثلا یا ترانزیت یا خپله د افغانستان ټکې دې پاکلمن دی، تجارت، دنیا راوتل دلته پانګونه کول، بالا هر یو دې جګړې نه یو هېواد د نړیوال پولې ته پانګونې کړي دي. مثالونه د ویتنام دي، مثالونه مثلا د جرمني دي، د جاپان دي، د نور هېوادونه دي. دغه لپاره بیا دا هېوادونه ډېر پرمختګ هم کړی ده. اوس ګورې دغه سوریه تر اوسه پورې مشکل حل سوی نه ده، تر اوسه پورې جګړه شته. هفته مخکې هم بعضې بغاوت کوونکي راپورته سوي وو. مارما د ځینې هېوادونه عربي هېوادونه او حتی تر مصر پورې دوی اوس تللي دي پانګونې دا کوي. نو بنا دغه هغه دی او دې خواته باید افغانستان چارواکي هم یو څه اصلاحات هم راولي. هغه چې دوی پلمې دي یا حقیقت ته هر څه چې ده لکه د نجونو ښوونځي درسو مثلا کارو دغه مسایل ته هم باید وکتل سي. بیا نو کومه پلمه نه پاتې کېږي، هغوی سره کوم خبره نیوکه هم نه کېږي. یعنې په ټوله کې ښه فرصت ده، ښه چانس ده. نړیوال درته راځي کیني تا په کوربتوب باندې ته مېلمه پالنه کې اجنډا هر څه ته خپله ورته جوړې، مدیریت د غونډې ته کوې، کنټرول د غونډې ته په لاس کې لرې. نو ونیسو چې وګورو چې څومره اخیستل ترې کولی سو. یو شی باید هېر نه کړو چې هر هېواد استازی چې راځي هغه خپلې ګټې لري. دا هم باید هېر نه کړو چې دلته بیا څنګه پاکستان او ایران او تاجکستان نور هېوادونه کېدای شي دې غونډه کې داسې یو اثر جوړ کړي چې غونډه یا بې اهمیته کړي د افغانستان ګټه ته لاړه شي، یا دوی خو غواړي افغانستان ضعیف بې ثباته. نو دې مسلې ته باید ډېر زیات فکر وشي. یعنې په ټوله کې باوجود چې یوه خبره بل هم زه وکړم، ملګرو ملتونو سازمان د صفا سړی سوتره وایي په اصولو شکلیاتو کې معلوم ده صاحب یو نړیوال حقوقي سازمان ده، د سولو امنیت دپاره جوړ شوی ده، جګړه نه غواړي ده. دا اصلا یو استخباراتي لوی شرکت ده په ټوله دنیا کې، هغه لوی ترین استخباراتي شرکت ده. د دنیا له ګوټ ګوټه خبر ده، په کور کور خبر ده. هر کور هر ځای ته دوی چې ورځي د نفوسو شمېرنه هر څه خبر دي، خبرې څومره ښځې څومره ناران څومره ماشومان په کور کې. ځکه دوی د واکسین په نوم مثلا د مرستې په نوم باندې، سروې په نوم باندې، یونسکو ده، یونیسف ده، فلان ده، پستان ده، دوی ګرځي. وسایل پوره اندازه لري، بیړۍ لري، جهازونه لري، ګاډي لري، موټرسایکلونه لري، سایکلونه لري، پرسونل لري، اسونه او هر څه هر چېرته کولی شي لاړ شي، او جواز هم لري، مسؤلیت هم لري. نو بنا دوی چې هر ځای دنیا کې دوی څه کوي د زبرځواکو هېوادو د سترو یهودانو کورنیو دوی دغه پالیسي او پروګرام مخته بیایي. دوی په هر هېواد کې سنجوي چې څوک کدرونه دي، څوک باید دلته ولسمشر سي، څوک باید وزیر سي، څوک باید د پروژې په چا تطبیق کړي. مخکې دغه نه کار کې هغه نفر استخداموي په ادارو کې حالا فلانی اوس هم دا و د جمهوریت وزیران سره ونیسي، مثلا د ملل متحد کار میکردم، من فلانی کار میکردم، بیا د اونمال خوارا وزیرانو والیانو دا شان شد. دې ته به سړی ډېر فکر وکړي او په برعکس بیا ښه امتیازات هم لري. که سړی ورسره لار ونیسي، قناعت ورکړي، بیا نو موږ کولی شو ښه دنه قوي استفاده وکړو. وروستۍ خبره د دوحې تېره غونډه کومه پایله نه درلودله او نه کوم مفیدیت یې کړی، نه کوم اثر کړی. دا غونډه چې په کابل کې کېږي په موږ اړه لري چې دوی رسونه استفاده کولی شي. ډېره زیاته مننه کوم قدرمن مارج صاحب. قدرمنو هېوادوالو دمه لرو، بېرته راګرځو. مارج صاحب، په اوس مهال کې اساسي بحثونه څه دي چې په دغه ناسته کې باید ترسره سي؟ متقي صاحب څه موده وړاندې د یوناما د بهرنیو چارو له مرستیال له رئیس او همدارنګه د یوناما له سرپرست سره په لیدنه کې ګیله درلودله. افغانستان په خپلو غوښتنو او پوښتنو چې ملګرو ملتونو درلود عمل کړی ده، ولې ملګري ملتونه هغه ژمنې چې کړې وي په هغې کې پاتې راغلي دي؟ ګوره دا د لرې نه ځو، دا د کډوالو مثلا چارو د دوی ستونزو ته رسیدګي په ټوله نړۍ کې ملګرو ملتونو سازمان انحصار اداره د دوی کمیشنري ملل متحد ورځي مرستې کوي. مرام هغه هیله یا هغه امیدونه چې له ملګرو ملتونو سازمان وو په حقیقت باندې افغانستان کې خپل اقدام ترسره نه کړي. دا خو بشر و، دا په طالب ماړه نه لري او په
امریکا مړه نه لري او په روس مړه نه لري، په جهاد او په خلکو پرچم مړه نه لري. نو دا مظلوم کسان وو. ته په دې څانګه کې بودیجه لري، وظیفه لري، پرسونل لري، دنده لري، برنامه لري، ولې ترسره نه کوې؟ دا یو مسله. بل څنګه چې ډاکټر صاحب په پل ویلې یا دا بل دوست هم ویلې، په ملګرو ملتونو کې تاسې یو کس راولئ تحمیلي چې نه د خلکو استازی ده، نه د افغانانو ده، نه د امارات ده، هېڅوک هغه نه مني. تاسو راوستله کېنولنده دا د افغانستان استازی ده. لکه امریکایي چې موږ پیدا کړو کوم ځای نه که خوش اخلاقه که بد اخلاقه یې راولو کېدل سفارت ورته خلاص کړو، دا د امریکا سفیر ده په افغانستان کې، ځکه امریکایي ده. نو خو یې بیا امریکا دا مني که یعنې زه خپله چارواکی یم ما دا کار کوم، للاهنې کار کوم. امریکایي هم راوسته، سفارت ورځم ورته په زور واچوله، ورته ویل چې کېنه دا د کلي وخت کار کوه، ته سفیر د نړۍ ته ویل دا سفیر د امریکا ده. همدغه د ملګرو ملتونو کسان مې کېنول د ملګرو ملتونو استازي دي. معاش هم ما ورکوه، تنخواه هم ورکوله، دومره چې ما سره روزګار وظیفه هم ورکوله. دغسې پوښتنه په دې برخه کې زه مطرح کړم، هغه به دا چې د همدغو څانګو څخه راپورونه یا کله درې میاشتنی راپور د یوناما څخه وړاندې کېږي، یا په ژینو کې ناسته کېږي، یا په بروکسل یا سویس یا هم په ناروې کې ناسته کېږي. فکر کوئ دغه راپورونه چې د دې ناستو څخه ورکول کېږي د دوی لپاره ارزښت لري، یا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره یا د ګوتریش لپاره؟ ګوره یو خبره ما وخت ته وکړه، دا استخباراتي لوبې دي. دغه یوناما دفتر هم تاسو سره ده ناست، دا احتیاط د دې ته نه ده ناست، دا وظیفه لري وزرای سوځي. دا یو جاسوسي اداره ده، مجبوره ده تحمیلي کېنولې څخه کېنه حالات څنګه دي څېړه موږ ته اول راکړه. دا د مرستو په نوم د بل په نوم باندې خلک کار کوي. یو شتم فکر چې نړیوال معاونونه ادرس بدلوي، فکر بدلوي، کار بیا بل کوي. یو کله کله په دنیا کې د مسله واچي، ټول مطبوعات، ټول خلک، ټول چارواکي پکې مسؤل دي، خپل ځان ته ټایم سیف کوي، وخت زمان ځان ته ساتي او کار کوي. په افغانستان کې به هم چارواکي کله کله یو خبره اچوله، یا د پارلمان غږ راپور چې من افغانه قبول ندارم، افغان هستم، افغان هستی، افغان یې کړی نه ته څوک یې چې لار سده ما دا به خلک په دې مصروف کړله. نړیوال هم دا اوس ګورئ بل ادرس بدلوي. ترامپ یو څو ورځې مخکې ویلې زه په ایران باندې حمله نه کوم، معنا دا د آمادګي تیاری ټول حملې ته نیولی ده. خلک واقعي فکر بل ابو باریم داسې ویل زه حمله نه کوم، برید نه کوم، کله چې دا اعلان وکړ په بله ورځ برید وکړ. دا دې مسایلو ته باید موږ وګورو. اوس راځو دوحې غونډه دلته افغانستان ته راوړو. بیا زه تاکید کوم دوی خو راځي، دوی خپلې برنامې لري، دوی خپل پروګرام مخته بیایي. دا تر اوسه پورې چې دا 4-5مه غونډه ده، هېڅ فایده افغانستان ته ونه کړو، هېڅ وړاندیز افغانستان ونه مرسته، د خلکو د ملت ونه مرسته، د متحقق و د چارواکو خو را پرېږده. نو اوس خبره دې کړه چې دوی خو ښه نیت نه لري. بله مارج صاحب، دوی به په خپلو بکسو کې کومې غوښتنې راوړي؟ نه، دوی خاص کوم برنامه نه لري. دوی صرف غواړي دلته افغانستان ته چې د امریکا حضور دلته وي، چې هلته په ایران کې حمله کېږي، دلته بیا له دې خاورو نه چین او روسیه استفاده وکړي، ترانزیتي یو تعدید جوړ کړي. داسې غونډه هم راځي، همدا ده. خو یو شی داسې بیا تاکید کوم چې موږ افغانان به له ښه او بد نه د مقابل نه ونه راسو، هغه ته باید که برنامه ولرو، قوت ولرو، ضعف ونه لرو، موږ هغه ته باید د فساد په سترګه وګورو. دا لوی ترین فساد ته باله 4-5 کلونه چې نړیوال راځي په پلازمینه کې یو ستره غونډه ترسره کوي. ته لرو چې نه لرو، دې ته باید موږ کار وکړو. له اوسه ګیلې ضعیف خلک کوي، ناندرې ضعیف خلک کوي، مقدار چې په بل باندې اړوي چې فلانی دا کار وکړو، فلانی دولت، فلانی لاس ده، فلانی لاسوانه ده، دا یا پلمي دي یا دی ضعیف ده. هر چارواکی دا خبر ذکر او استاد رباني هم ناست داسې خارجي است. دا کله کله به کرزي صاحب وویل چې داسې خارجي است. مخکې به یې ویل ولې د خارجي لاس د تا خواته رانږدې سي، دا لاره چا ورته پرانیستې ده، دې ته فکر وکړئ. کله چې ته قوت ولرې، سیستم ولرې، اتحاد ولرې، ملي ګټې دې معلومي، ملي ارزښتونه دې معلومي،
ملي امنیت ولري دې څانګو ته کار وکړي نو خارجه خو بیا نه راځي بهرنی دې څانګو ته څه وخت کار کوي ورځ په ورځ په زیربنا کار وکړه اقتصاد پیاوړی کړه چې چاته احتیاج دسي کله چې احتیاج ګوره مامور چې نه وای په یو اداره کې مقرري ټاکل کېږي که په کار بلد نه هر یو ته احتیاج چې پاس وکړي کله چې دی په خپل کاروبار باندې وارد د خپل یو ځان ته شخصیت وایي بل ته احتیاج هم نه وي د بل خبره هم نه مني یعنې د خپل مداخله نه مني په ځان باندې نو بنان له احتیاجي ځان ویستل اوبه مهارول زراعت مهارول ښه امکانات لرو کادرونه استفاده کول ګټه پورته کول معدنونه مارکیټونه دا خپله د افغانستان ترانزي د ګټه اخیستل هوایي ځمکه دی دا اوس هوایي ترانزي دی موږ که دغه د دوبۍ شرکت نه وای چې دا هوایي سیستم یې مات کړی موږ خو اوس ټول کادونه لاسه ورکړي دي او ورځ په ورځ یې لاسه ورکوو مثلا یو چارواکي ته ضرورت نشته چې په واورو کې چېرته ودرېږي که دلته مدرن تخنیک ته په کور کې ګرم کېنه تخنیک د تا هغه ځای کنټرولوي په ټوله دنیا کې دا زموږ پس موټروي او هایوې دي چې په سړکو کې نه پولیس وینو نه کوم عسکر وینو بارمار شاید تخنیک کنټرولي په دنه څوک چلاواني په دنه په موټر کې چې یا سیګریټ څخه یا موبایل لاس کې کامره یې نیسي ولاو د شاه سیټ کې څه ناستي هر څه په کنټرول کې دي دا ولې دا تخنیکو ده نو بنان غونډه کېږي غونډه کېدونکې ده هر څه خپل مقاصد لري خپل اهداف لري ایران له دې نه خبر ده نګراني لري پاکستان دا اوس تیاری نیسي هغې خواته منډې منډې وایي چین روسیه و ټول هېوادونه دلته اوس ګوري چې آیا دا خلک اوس یو څه تهدید سیاسي ځان ته فکر کوي چې ولا امارت اسلامي چارواکي به کومه اجنډا ولري کومه لاسته راوړنه به لاس یو شی به ترلاسه کړي او که بیا داسې فکر کوي چې زه دا خو ضعیف وي څه نشي کولی دوی خپله اجنډا وړاندې کړي دلته به د امارت او ښه فرصت خو وخت ته تیار ښه زمان موږ لرو غونډه چې کېږي مخکې له مخکې تیار خبر یو ټول ادارات باید خپل راپورونه پالیسیانې وړاندیزونه هر څه باید کابینې ته جوړ کړي په کابینه کې باید هر څه پاس وي د مسلکي خلکو نه پوه خلکو نه باید فورا کمیټې جوړې شي د کمیټې طرح باید راواخیستل شي توید شي واوروه شي چارواکو ته چارواکي تایید کړي باید متحرۍ ورته ونیول شي ډیره زیاته مننه مارید هغه وخت کې موږ کولی چې یو څه لاسته راوړو مارید صاحب ډاکټر زلمي خلیلزاد په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان رسمیت پېژندنې ته نږدې شوی ده د زلمي خلیلزاد مېرمنې هم په یو ټویټ کې وویل چې ملګري ملتونه ډېر نږدې شوي دي چې د اسلامي امارت سره تعامل وکړي او دا اړیکې پر امریکا باندې به هم اغېز ولري چې ورو ورو په تدریجي توګه به اړیکې د امریکا سره هم په عادي شکل باندې راسي څومره یو ښه فرصت ده چې فکر کوئ د ملګرو ملتونو له ادرس نه د امریکا سره اړیکې تقویه سي ګوره که سړی حقیقت ووایي دلته که موږ وایو چې ملامتي دلته داسې مکتبو د نجونو ښوونځي مشکلات دي مګر نړیوال هم ډېر زیات ناغړین کوي او چلم کوي دروغ کوي ملامت دي دا یو واقعیت خبره ده په رسمیت نه پېژنم تګ راتګ کوم چېرته راځې چې راځې نو بیا مشکل تا ته د رسمیت پېژندلو څه شی ده سفیر نه معرفي کوم ډیپلوماتیک اړیکې نه جوړوم اما سفارت پرانیزم تا ډیپلومات منم دا نو بیا څه معنی دا سلیقه‌ایي کړنلارې سلیقې برخوردو په ژبه باندې ولې قانوني ورنه کارواسونه د نړیوالو موجود دي په بنیاد کارونه راځم د دوی غونډه په کابل په پلازمینه کوم د خپل رسمیت پېژندل د تا چارواکي پیژني د دا حاکمیت پیژني د قلمرو ته معلوم څه د بنان بیا ضرورت چې د پامدې غونډه کې را سره اعلان وکړه د نړۍ په اصولو کې داسې ممانعت یا کوم هېواد ته نه دي ویل شوي ته بل هېواد یا کومه ډله یا کوم حزب یا کوم ګوند یا کوم تشکیلات خودګردان په رسمیت نشي پېژندی هر هېواد پر مختلف په دا ټول نړیوالو اصولو کې په استثنا د هغه چې یو څو هېوادونه او پرېکړه وکړي چې فلاني هېواد سره موږ اړیکې قطع کوو بنا پر دغه دلیل باندې دوی خپل تعهد ده په نړۍ کې دا شی نشته یعنې نړۍ کې هېوادونه اسلامي نه زیاتې جګړې کړي زیات حقوق یې نقض کړي تر 2019 کاله پورې په سعودي کې ښځې ته مال ویلې مال کې ثابتېدله دا شهزاده دا قانون بدل کړ بهر ما ته کومه خبر نه وه ځکه د خپل سود کورنۍ امریکا په 1932 کال کې راوستلی وه
یا همدغسې نور هېوادو کې چې په ایران کې زیاتره ډېر قیودات دي په ښځو باندې هلک کوجلي چې روان وي یو ډله دا پوښتنه کوي تاسو ولې یو ځای روان دی څه کېږئ بې حجابه څوک وتی نه شي او خوندي دي چې مانه څوک هغوی ته غږ نه کوي جنګ کوو همدا اوس اسرائیل د غزې خلک یې ټول په وینو ککړ کړل مانه ټول په رسمیت یې پېژني قدر یې کې نتنیاهو چې چېرته ځي ډېر غټ تشریفات هم ورته کېږي خو دا پلمې دي چلونه دي دا بیا وایم د مدیریت کول د موږ په لاس کې ده دغه شیان موږ څنګه لرې کړو دنیا ده چل ده فریب ده انرژي ده پیسې دي ګټې پسې منډې وهي په دغه کې دا ولې ځینې هېوادونه استعداد لري دغه لنګې غوا نه شیدې اخلي غوا د لنګه د سیبارې خوا ته خلک لوسي هوښیاران هغه بدبخته خلک ناپوه خلک مخې ته ښکرو ته درېږي او بس نو غوا نه لغته کې ښکر دي ورته بند کړي په نس کې وایي مړ کوي خو دوه شی یا راسه دا لاره پیدا کړه دې ته ځان ورسوه چې غولانځې ته یې کښېنه بس شیدې دې خورئ د ښکرو په ځای دغه یو طوفاني حالت په دنیا کې شته څوک یې مني که نه مني شته بدون د جنگ امریکا په دنیا کې څه حیثیت نه لري باید وي چې بدون د جنگ پاکستان هېڅ نه تولید نه صنعت لري مجبور په جنګ د ځای ګټې پورته کوي 50 کاله د افغانستان د جګړې نه ایران پاکستان ته ګوته خوجه ورسېد هلته د مرکزي اسیا هېوادونو له ډله دې نه شوروي اتحاد ته خطر پېښ نه څه یې وکړل موږ باید راسو کښېنو خپل هېواد کې ډېره زیاته مننه مسله ته خلقه یې او ته اشرار یې ته صاحب شر و فساد یې او ته فلانه یې او ته تورست یې ته دا یې دا ټاپې ماپې نور پرېږدو غیر له مفسدینو خلو نه چې مستند اسناد پې دي محکمې د کشف د بیت المال او د خلکو حق ترې واخلي ډېره زیاته مننه ماري صاحب وخت مې پای ته رسېدلی کور آباد سلامت اوسئ که ماري صاحب ډېره زیاته مننه کوم قدرمن ماري صاحب قدرمن افغانیان صاحب قدرمن زازی صاحب نړۍ مننه کور آباد چې بحث کې زموږ سره برخه واخیستله له تاسو عزتمنو هېوادوالو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ تر بیا ښې چارې